محسن داوړ والي وزیر راتګ افغانستان ته یو له افغانانو ارمان او آرزو وه. کله چې دوی کابل خاورې ته راداخل شول ګڼ ځوانانو بدرقه کړل او تر ټولو مهم یې اشرف غني خاص هلیکوپټر ورولېږه چې غني د لر او بر زړونه وګټل. محسن داوړ والي وزیر د افغانانو میلمه پالنې او افغانانو غیرت او شهامت په باره کې څه وایي؟ ملګرو راځئ چې محسن داوړ او والي وزیر راتګ په هلیکوپټر کې ولې په پاکستانیانو اور بل که. له محسن خولې څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ وایي چې پرون په هلیکوپټر کې زموږ سفر د ځینو خوبونه حرام کړي دی. هغه چې په سرینا هوټل کې غونډې ته وینا کوله په خپلو خبرو کې ویل چې زه هغه خلکو ته ویل غواړم چې زموږ د هلیکوپټر په سفر یې خوبونه حرام شوي دي چې تاسې ولې دومره په تکلیف یې. افغانستان زما د پلرونو او نیکونو وطن دی. دلته که زه په هلیکوپټرو کې ځم، که پیادل ځم او که په موټر کې ځم. د یادولو ده چې محسن داوړ والي وزیر ته هم د ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د یکشنبې په ورځ چې د کوزي پښتونخوا له سیاستوالو سره ګډ دوی چې هم را روان ول، نو د پاکستان حکومت په اسلام آباد هوایي ډګر کې ودرول او کابل ته تګ یې پرې نه ښودل شو. خو په ټولنیزو رسنیو تر سختو نیوکو وروسته د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د پاکستان کورنیو چارو ته امر وکړ چې محسن داوړ والي وزیر ته د کابل تګ سفر خاص اجازه ورکړي. کله چې دوی اجازه ترلاسه کړه نو د دوشنبې په ورځ سهار وختي د تورغم په لاره جلال آباد ته راغلل چې په جلال آباد کې پراخ هرکلی وشو. همدار راز په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل هم په یو ځانګړي چورلکه کې جلال آباد ته د دوی هرکلي ته ورغلی وه چې جلال آباد کې تر لنډې دمې وروسته په یاده ځانګړي چورلکه کې دوی کابل ته راوستل شول او نیغ ارګ ته لاړل چې څو ساعته وروسته د ولسمشر غني د لوړې مراسم ترسره کېدل. خو دوی هر څه پر پاکستاني رسنیو اور بل کړ او هغوی د محسن داوړ والي وزیر پر ضد راپورونه خپاره کړل او دوی ویل چې د دوی ریښتینې څیرې په ډاګه شوې ځکه چې ځانګړی هلیکوپټر ورته لیږل شوی و او همدار راز د ملي امنیت له پخواني رئیس امرالله صالح سره یې هم لیدلی دي. ملګرو نظرونه مو راسره حتمن شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتمن لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.